جوازونه به هزار ځان له پیدا کم چې ځواب ستا د انکار ځان له پیدا کم شیطان کړي و تادي انجام یې څه شو په سړه سینه به یار ځان له پیدا کم سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بیقرار یم او دا وخت راغلی یم د دلدار الفت صاحب خواله کوم چې زموږ ډېر ښه ملګری دی او ډېر ښه شاعر دی خو د غریبۍ او د بده مرغه په دوبۍ کې مسافر دی او د مسافرۍ د وجې رابطه هم ډېره وه خو داسې ناستې هم مهم نو او راغلی دی غالبا څه د بیمارۍ له وجې خو ما سره رابطه شوې وه چې یاره راچکر شه نو ډېر خوښ یم او ډېر خوشحاله یم چې دې سره مې رابطه وشوله او زما دپاره یې وخت وویستو نو ستاسو منځ کې نه دیوال کېږم دلدار صاحب را سره ووره ډېر ښه شعر یې زه په دعوې سره وایم چې دغه وخت به ستاسو قیمتي شي نو را سره اوسئ مننه امیر بیقرار صاحب ستاسو هم چې په دغه عمره مصروف وخت کې زما تر څنګ راغی بلا ستړي مو وکړه ډېره لاره مو ووهله او ډېر منندویه یم ستاسو الله هم ښه لره دلدار صاحب چې مونږ ته وخت راکړو نو مونږ ستاسو منندویه یو او شعرونه درنورم دلدار صاحب بالکل شعرونه به درته ویم څومره چې هم لیدونکي او کتونکي دي د هغې دپاره دغه څو شعرونه چې د چا د حسن او جمال تصویر خبرې کوي د چا د حسن او جمال تصویر خبرې کوي څه په هنر څه په کمال تصویر خبرې کوي څه په هنر څه په کمال مننه د چا د حسن او جمال تصویر خبرې کوي څه په هنر څه په کمال تصویر خبرې کوي د ژمي شپه یخه یخني د شپې یوه بجه ده د ژمي شپه یخه یخني د شپې یوه بجه ده ما ته زما د انډیوال تصویر خبرې کوي ډېر ښه دی دا بیا ووایه مننه د ژمي شپه یخه یخني د شپې یوه بجه ده ما ته زما د انډیوال تصویر خبرې کوي او زه ورته غلی یم ولاړ د اوښکو ډکې سترګې زه ورته غلی یم ولاړ د اوښکو ډکې سترګې راته ولاړ دی په دیوال تصویر خبرې کوي مننه زه ورته غلی یم ولاړ د اوښکو ډکې سترګې راته ولاړ دی په دیوال تصویر خبرې کوي څه په هنر څه په کمال تصویر خبرې کوي د چا د حسن او جمال تصویر خبرې کوي د غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې راخور لکه سپرلی په سمه غر مې کړه بیا ځه راخور لکه سپرلی په سمه غر مې کړه بیا ځه د مینې په خوږلت باندې خبر مې کړه بیا ځه ټپه مې کړه خوره په لر او بر مې کړه بیا ځه په تراړو شونډو را بهر مې کړه بیا ځه مننه غزل ده چې په هنر او په کمال ملاقاتونه په هنر او په کمال ملاقاتونه تا ته یاد شي په دیوال ملاقاتونه مننه استاد سپین مخ د جمال ملاقاتونه اوس بند شوي دي فلحال ملاقاتونه مننه او تا ته یاد شي چې به زه درته ولاړم په منت زارو او سوال ملاقاتونه او د ماضي په شان خوند نه لري دلداره دا زما او ستا د حال ملاقاتونه او د ګودر په غاړه غاړه مازدیګر کې یو خوا بیره بل خوا ټال ملاقاتونه مننه چې د یو غریب د کور چاپیره یو دیوال هم نه و د یو غریب د کور چاپیره یو دیوال هم نه و په دغه کور کې د پیغلو کې په سر شال هم نه و او ځکه په تمه د څوک بل څوک کلیوال هم نه و دومره ساده وي چې په زنه د شین خال هم نه و مننه او یخانه تاره له خیرات سره تصویر وویستو یخانه تاره له خیرات سره تصویر وویستو ګنې زما د غریبۍ ته د چا خیال هم نه و او چې به یې ټول عمر د بل په غم ژړا کوله نن د هغه په غم کې خپل یو کلیوال هم نه و او که په دنیا کې بل څوک تور لکه بلال هم نه و که په دنیا کې بل څوک تور لکه بلال هم نو د خدای په نیز ګوره د حسن یې مثال هم نه و مننه او دغه سړی د خپلې مور په دعا رنګ ګرځېدو ګنې په دغه یو سړي کې بل کمال هم نه و او چې پکې دواړه زنګېدلې وې جوړه دلداره څه بد قسمته و په ټول کلي کې ټال هم نه و ډېره مننه امیر بیقرار صاحب دوه ټپه ییزې درته ویم بیا برته یو غزل وایم چې د سترګو تور مو راله اوس و
د زړه ټکور مو رالوس و، په کوم یو تور مو رالوس و، د دمې کور مو رالوس و، د پېښور تاسو ته څه ویلي ونه. مننه او زما په غم غمخواره یاره، زما د سوي زړه قراره، زما ښایسته ښکلې دلداره، دا ستا د دوو سترګو دپاره هره خبره ستا د مشر لاله وړمه. او یو ورکوټی غوندې نظم چې د اخیري ملاقات حال به درته څه وایمه. لالیا تا ته اندازه نشته تپوس مه کوه، لالیا ټول احوال په دې یوه ټپه کې واوره، د دریابونو لامبوزنو ما کم نصیبي شوه د ولي اوبه مې وړینه. قرار صاحب دا د صاحب شاه صابر صاحب په طرحه باندې یو غزل مې لیکلی ده چې او راسته مو کړل د ښکلو تصویرونه په سینو کې، راسته مو کړل د ښکلو تصویرونه په سینو کې، زیاتیږي ملا نور نور ارمانونه په سینو کې، او که ښکلې ګرځوي په نظرونو کې اورونه، خو مونږ مینان هم لرو داغونه په سینو کې. او زمونږ نه خپله د رنګونو دنیا غواړي، کوي مو ارزوګانې اوازونه په سینو کې، او هر څوک مو په ښکلو موسمونو کې ژوند وکړو، بدل نشو زمونږ موسمونه په سینو کې. مننه، هر څوک مو په ښکلو موسمونو کې ژوند وکړو، بدل نشو زمونږ موسمونه په سینو کې. یوه لحظه وصال دې چېرته مونږ لره هم راکړه، چې غلي پرې جانانه کړو دردونه په سینو کې. مننه، یوه لحظه وصال دې چېرته مونږ لره هم راکړه، چې غلي پرې جانانه کړو دردونه په سینو کې. او هر چا تر خپله وسه پورې بد را سره کړي، هر چا راته بل کړي دي ورونه په سینو کې. هر چا تر خپله وسه پورې بد را سره کړي، هر چا راته بل کړي دي ورونه په سینو کې. او په ډکه خوله خندا مونږ سره خوند نه کوي یاره، پراته مو دي درانه غمونه په سینو کې. او څوک تیر شي په نفرت پسې د دې دنیا له سره، څوک ونغاړي الفتونه په سینو کې. ډېر ښه ده. د لنډ بهر یو غزل د امیر بیقرار صاحب چې دا سړی پسه ژاړي، دا سړی پسه ژاړي، تر یې دي باڼه ژاړي، پرېږدی چې ښه وژاړي، نن خو مې دا زړه ژاړي. او مور ورته په زور باندې اچوي رانجه ژاړي، زه چې ور په یاده شم بیا په تناره ژاړي. او نن راته د لوږې نه خپل بچي واړه ژاړي. او تږي دي اوبه نشته دښتو کې واښه ژاړي، او هغه لیونی ماته تل په دیواله ژاړي. او ورشه ورته ووایئ ما پسې دې نه ژاړي، غواړي مې له خدای ځینې پس له هر مانځه ژاړي. او خوی د ماشومانو کړي غواړي رانه زړه ژاړي. او اوښکې لیدی نشم پوه یې کړی چې نه ژاړي، اوښکې لیدی نشم پوه یې کړی چې نه ژاړي. ما نه مروره ده خوري راله مازغه ژاړي، او خوله باندې څه نه وایي سترګې د هغه ژاړي. او ویښه باندې شو عادت اوس په خوب وده ژاړي، اوښکې د سترګو نه راغلې په لیمه ژاړي. تیر د پیغلتوب عمر کړو یې په کاله ژاړي، او ستا دلدار په چغو نن ستا په بلتانه ژاړي. ډېره مننه.